ځوانانو شاعرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا درې نیمې لسیزې کېږي چې زمونږ د عمل ځای خبرو نیولې او په همدې زمونږ کار هم ورانه شوی چې ځان هم نه دی وزګار کړی د خبرو نه اخواته. ما ډېر کوشش وکړو، ښاغلي همدرد ته مې وویل د ویناوالو خو ډېر زیات درنښت په سر سترګو قبول دی، خو زمونږ وروستني شاعران ځوانان ډېره تلوسه لري. هغوی د خبرو د مرغلرو پر ځای د شعر مرغلرې اورېدل غواړي. زه هم دا نننۍ مشاعره په یو نیک تصور چې ټولې هغه اندېښنې چې پخوا زمونږ له ولس سره د شاعرانو په باب وې چې داسې شعرونه هم دوی ویلي دي او خلکو ترې په موبایلونو کې ثبت کړي چې شاعر د اورولو پر وخت ضرور وایي چې بې ادبي دې معافي او حیا دې وي. نو ما دغسې ویل. زه هیله کوم چې دا ځل به څوک ورسره د دې قید د ایښودو اړتیا ونه انګېري چې بې ادبي دې معافي. زما په شعر کې دغسې یو ردیف دی، تاسو ورته ټینګ شئ. زه ډېره زیاته له تاسو نه بخښنه غواړم، له خپلو شاعرانو نه مننه کوم چې د دغسې یو ډېرې صالحې او سالمې مشاعرې تر پایه موږ په خپل ګډون کې ځان سره وساتي. زه زیاتې خبرې نه لرم او همدغه مې ارمان دی چې تاسې ته راغلي او غوږ ایښودونکي اورېدونکي له تاسې نه داسې یو احساس ویسي چې بیا درنه څوک په موبایلونو کې دغسې شعرونه ثبت نه کاندي. زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم په تېره د هغو ورونو هغو خواخوږو چې له ګوټ نه په دې احساس راغلي چې ننګرهاریان ګوري د دوی له کلتور نه په الهام سره بیا همدغه آداب په خپلو ټولنو کې تطبیقوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه.